آزاد من، سلام ای تویی بیخ و بنیاد من. شدی اینک آزاده و با شکوه، جهان بشنود شور و فریاد من. امارت سلام شنو این کلام، به جز حق نترس مرا این پیام. خدا با تو با دلت شاد شاد، چه تحریم شدیم چه رفتیم ز یاد. جهاد و نبرد سرنوشت من است، چو دشمن همیشه مرا دشمن است. مرا ملتی پاک و هر دم شهید، همه شیر میدان ز مرد و زن است. ز یادت مبر ای مرا هموطن، رشادت بود ریشه جان و تن. شهامت شهادت همیشه به پا، چو باد جز به فرهنگ و ایمان من. تباهی سرانجام اشغالگر است، اگرچه به هر جا بزرگ و سر است. هر آن که نهد پا به این خاک خاک، سزایش سحر سرکشی بدتر است. میهنم ای روح و تنم، پر از مهر توست دل و دامنم. میهنم ای روح و تنم، پر از مهر توست دل و دامنم. دعای من بر میهن است، صلح و امنیت صفا و گلشن است. در پناه رب همیشه میهنم، زیان از او به دور و رو این تن است. ملتم مجد خود را مده ز دست، دیده را جز به حق می سزد که بست. راه تو راه پاک و پرخطر، نترسی از جور و زور یا گر شکست. همه بشنوید کجایید شما، در این خاک پاک به لطف خدا. مبادا روید ره دیگری. افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو لومړۍ کلیزه پوره شوې ده. په همدې مناسبت موږ د بګرام په هوایي ډګر کې قرار لرو او دلته په پام کې رسې د یو لړ مراسمو په ترڅ کې دغه ورځ ولمانځل شي. انشاءالله نور به تاسې په آینده ساعتونو کې وګورئ، هغه پروګرامونه چې نیول شوي دي او زموږ تاسې لپاره د خوشحالۍ ځای دی چې افغانستان په دې ورځ د امریکایي اشغال څخه آزاد شو.